رسول الله يا حبيب الله زموږ په علماو کې یو زورور عالم دی، ډیر غټ ولی الله دی، ابراهیم خواص رحمه الله. دی وای سفر می شروع کړ، د کلي سره روان سوم، نیت می دا و چې مکې مکرمې ته به ځم، حج ته به ځم. دا سفر می شروع کړی. الله تعالی چې تقوا سړي ته وشو، بزرګي وشو، بیا کار سم سو. د مسلمان ډیر غټ قدر دی، ګوري هدایات ساتي چې پر طریقه برابر سي. الله تعالی دون خیال ساتي د دې مسلمان، دون خیال ساتي چې حیوانان هم ورته تابع کړي. دی وای را روان سوم، پر لارې باندې چې رالم، لار راڅخه خطا سو، پر یو ځنګل ورغلم. ځنګل کې م لار سته، په دې لار باندې روان یم، یو غټ راهب نصراني را سره، کافر را سره یو ځای. دی راته وای ته د مسلمانانو بزرګ یې؟ ما ول د شادي بزرګي دي، زه دغه ساده سړی یم، بزرګي د کومې خوا؟ وای زه بیا د نصاراو راهب یم، بزرګ یم. دا زموږ وروستی په اوس اصطلاح کې پاپ ورته وایي. پاپ پېژنئ؟ دا چې د سره صدرنوکه ګرده کافر یې، دغه ته پاپ وایي. یوه ذره د اسلام بوی ولکه پکښې دغه پاپسه لرې شوري. دغه مجلسو ته مه راغواړئ، بیا تی اړی خرابوي مې ګوري. د دې دې الله بیخ وباسي د دې ټولو پاپانو. موږ پخوا دا پاپ چې به مې اورېدی، موږ سړی دا سپي ته وایي. اوس خلک وایي دا دی د نصاراو پیر ته پاپ وایي. وای دا را سره ملګری سو، صحیح د سره ملګري به یو، نو تم روان یې زم روان یم. اووه شپې مې مزل وکړ، اووه ورځې. اوومه شپه باندې خو نو ډېر وږي سو، تږي سو. وای ته خو ځان ته مسلمان وایې، بیا د پیغمبر علیه السلام امتي ځان ته وایې. نو لوږی سومه، څه اوبه راوړه، څه ډوډۍ را پیدا که یو شی. دی وایي بغل ته سولم، اودس مو تازه کړ، یو دوه رکعته لمونځ وکړئ، الله تعالی ته مې خواست وکړي چې یا الله زما په خاطر نه، زه خو ستا یو کوچنی بنده یم، خو دلته نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوی دی چې ته د رسول الله امتي یې. نو دې کافر ته مې مه شرموه، څه اوبه څه ډوډۍ راکړه، که څه هم دا دښته و ځنګل دی. کته مې یو کس را ښکاره سو، یو غټه ماجمه یې را اخیستې ده، یو سره کړي کبابونه دي، یو ګرمه ډوډۍ ده، یو ښه زوروره لنده خورما ده، زبردست اوبه دي په بوتلانو کې. ماجمه یې مخ ته راته کښېښو، ما هم لاس ور وښومله، زه خورایه. پاپ هم ډېره وخوړه، ما هم وخوړه، ځانونه ماړه که. د الله تعالی شکر ما ادا کړئ چې الله چې دې کافر ته دې ونه شرموله. ګوره د مسلمان څومره اعزاز الله تعالی کوي چې پر طریقه باندې برابر سي. په وچه دښته کې، په وچ ځنګله کې درته داسې زورور کبابونه. هلته مور سته چې کباب دروړي، هلته پلار سته چې کباب دروړي؟ نه، الله پاک خو ستا هر ځای قادر دی په هر شی. الله تعالی سره جوړه کول پکار دي. ګورئ چې وموخوړه، وای بیا روان سو، اووه شپې اووه ورځې مزل وکړي. اوس خو زما پسې ورغلې ده چې ماښام بسترې سره خورې کړې. وای ما ورته ویل پاپه نن دې وار دی، ډوډۍ ته په ضرورت دی، اوبو ته ضرورت دی، خو وار دې دی، نوبت هم پر تا ولاړ دی. اوس تاسو خو تالته د بزرګۍ دعوه وکړه، ما لا د بزرګۍ دعوه هم نه ده کړې، نو اوس ستا وار دی. وای بس لکړه یې واخسته، دی څه اخواته سو، پر لکړه باندې دی ودرېدی. یو څه وایي ګډ دی، در سترګو یې پر اوښکې توس وې، پر مځکه مه شول. زاریان شوم،
کتل مې د هاخوا یو کس راښکاره سو 2 معجونې یې هغه رقم را اخیستې دي هغسې ګرمه ډوډۍ ده 2 هغه معجونې ډکې دي هغسې سره کړي کبابونه دي هغه رقم لندې خورماوې دي هغسې اوبه دي په بوتلانو کې یوه یې ما ته کښېښو یوه یې ده ته کښېښو وایي غیرت راته ودرېدی وایي ده راته اشاره وکړه راسه خورایه وایي ما ول څکه نه پکوه وایي راسه خورایه ما ول څکه نه پکوه الله پاک سره مې بس خپل حال شریک کی الله پاک ته وایم یا الله دا کافر دی زه مسلمان یم ما ته دې یوه معجمه راواستولې ده ته دې 2 راواستولې دا زما غیرت والله که برداشي چې اوس د کافر خوراکې ته کښېنه چې ده ته راغلې خوراکه زموږ د زمانې خلک عجیبه دي دا غیرت څه شو د هر کافر لکه یې نیولي د هر کافر نه قرضونه غواړي خود به پوره وړي کېږي ولې د کافر نه قرض غواړي ولې د کافر تر درلکۍ لاندې سر ږدي لږ غیرت کول پکار دي لږ د ایمان څاکونه راپورته کول پکار دي مسلمان باید غیرتمن وي دا ابراهیم خواص دی دا ګوره څکه نه پکوي سړی ورته راولاړ سو در لاس یې ونیوی ورته یې ته راسه ویې ګوره 2 زیري در کوم 2 خو ورته یې نه چې زیري را نه کړې تر هغو څکه په الله قسم که په وکړه ورته یې اولنی زیری واوره اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله زه مسلمان سوم ایمان مو راوړی ته یې 2یم زیری وایي 2یم زیری دا واوره چې ما کله پر لکړه اوښکې توکې ودرېدم وایي ما الله تعالی ته خواست وکړي چې نصرانیت خو ناحق دین دی باطل دین دی که دا سړی ستا پر دربار باندې یو کرامت لري رښتیا ولی وي رښتیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي وي د ده په وجه ماته نن 2 معجمې ډکې د خوراک راواستوه دا ستا په وجه راغلی دی دا زما کرامت نه دی دا ستا کرامت دی مسلمانو هغه ذات چې ابراهیمی خواص ته د خوراک نه ډکه معجمه رااستی هغه ذات چې د ده د کرامت په وجه و دې 2 کسانو ته ډکې معجمې راواستولې هغه ذات چې دې نصراني ته ایمان ورنصیب کوي الله تعالی دې پر موږ تاسو د خیر بارانونه ووري ابراهیم خواص رحمه الله وای بیا روان سو اوس خو سره ورونه سو مسلمانان خو سره ورونه دي لاړو حج مو وکړي د هغه بعد 1 کال سره ملګري وو مکه مکرمه کې وفات سو هغه سړی بیا مې د جنازې لمونځ وکړي غسل کفن مې ورکړي په جنت معلا بطحا کې مې قبر ورته وکیندي یو داسې خوشبویي د قبر نه ولاړېده هلته مې دفن کړي چې پر طریقه وچلیږي د قبر نه خوشبویي ولاړیږي چې بې طریقې چلیدلی په قبر کې ماران پیدا کیږي الله تعالی دې موږ په داسې طریقه وچلوي چې د قبر نه مې خوشبویي پورته کیږي الله تعالی دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو مطابق زندگی مرګ ژوند را نصیب کی چې څومره مسلمانان ستړي وي الله تعالی دې وسا کړي چې څومره مسلمانان په تکلیف دي الله دې په استراحت کړي چې څومره مسلمانان د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ و ناصر و غاور سي چې څومره مسلمانان مریضان دي الله تعالی دې ورته شفا کامله عاجله ورکړي الله تعالی دې موږ و تاسو زموږ ستاسو مور پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارکو لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین